تازه خبر: د طالبانو دفاع وزیر: که هر چا د افغانستان بې احترامي وکړه کلک ځواب به یې ورکړو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته ویلي ډېر ژر به د نظام د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول اداره هم په خپل واک کې واخلي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو نظام به له خپلو موجودو امکاناتو څخه په استفادې د ټولو هغو پر وړاندې جدي او کلک غبرګون وښيي چې د افغانستان بې احترامي کوي. نوموړي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې همدا تېره اونۍ د پاکستاني الوتکو په خوست کې بمبار وکړ او تر هغه وړاندې یې هم په پکتیکا، پکتیا او کونړ کې اهداف په نښه کړل. تر دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې طالبانو د افغانستان فضا د 40 میلیونو ډالري کڅوړو په بدل کې پر امریکا پلورلې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.